د توبې دروازه د ګناهګارو خلکو په مخ کې کولاو ده. هر ټیم هغوی توبه ویستی شي الا دا چې دغه وخت پرې راشي د زنکدن ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې ویلي چې د چا د ساه مرۍ ته راورسي نو بیا د توبه نه قبلېږي. او دویم هغه چې کله نور په کوم طرف راوخیږي، په مغرب راوخیږي، نو بیا به د توبې دروازه بنده شي. نو دا وخت پورې د دروازه کولاو ده. که څوک توبه وباسي نو ودې باسي، بلکې عام اعلان دی له الله طرف نه. قل ويا پیغمبر دي خلقتا يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ويا پیغمبر زما دي بندگانو ته کوم چې د ځان سره زیاتې کړې دي، زیاتې څه کړې؟ ګناهونه کړي، خپل ژوند خراب کړی دی. لا تقنطوا من رحمة الله، د الله د رحمتنا ته مه قطع کوئ. د الله طرف نه عام اعلان دی. یو سړی وایي نو زما ګناهونه خو ډېر زیات دي، دا ټول به وبخښي. جواب همدغه آیت کې مخکې دی: ان الله یغفر الذنوب جمیعا. الله به ټول ګناهونه وبخښي. د الله سبحانه وتعالی مهرباني ده په دې انسانانو باندې. او موږ خپل ځان دومره نه پیژنو لکه څومره چې رب العالمین موږ پیژني، ځکه چې موږ یې پیدا کړي وو. نو الله ته پته لري چې دا شیطان دوی ته وسوسې اچوي او دا انسانان کمزوري دي. او الله په خپله ویلي دي: وخلق الانسان ضعیفا. انسان چې دا کمزوري پیدا شوی، الله پیدا کړی دی، الله ته پته ده. نو ځکه الله موږ ته د توبې دا خبرې کړي دي. ولي الله ته موږ ته توبې دا باس کې په دې قرآن کې ځای په ځای موږ ته باس کړی دی. یرید الله ان یخفف عنکم. الله غواړي چې ستاسو نه دا بوج کم کړي. که داسې ویلی وی الله چې توبه در سره دي، چې چا چې ګناه وکړه هغه سره به حساب کړي، څوک به پاتې شوی؟ یا که داسې ویلی وی الله چې څوک هم ګناه وکړي هغه به زه په هغه ټیم تباه کوم، نو په دې ځمکه به څوک پاتې شوی؟ خو د الله مهرباني ده چې د هغه د توبې د دروازه کولاو کړې ده. او دا یې ویلي دي چې یحب التوابین و یحب المتطهرین. نو د الله توبه ویستونکي خلک چې دی هغه یې خوښ. توبه داسې ده لکه انسان چې کپړې څښل شي یا جسم یې څښل شي، نو په ځان اوبه راواړي. نو اوبه چې راواړي کپړې پاکې شي، بدن پاک شي. دغه شان د توبې سره د ګناهونه پاکېږي. د دې اوبو سره د کپړې ګند پاکېږي، د بدن ګند پاکېږي. نو داسې د توبې سره ګناهونه پاکېږي، خو په شرط د دې چې د توبې چې کوم شرطونه دي او ارکان دي چې هغه پکې موجود دي. هر توبه قبلېږي نه، دا مې اهمه خبره. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. او څوک چې توبه وباسي د ګناه نه لکه ګناه چې درسره کړي نه وي. دا څومره غټ فضیلت دی. یو حدیث کې راځي په صحیحانو کې دی چې انسان ګناه کوي او بیا توبه وباسي، نو الله سبحانه وتعالی وایي زما بنده ته پته ده چې زما یو رب دی، او هغه په دې ګناه باندې انسان نیسي او هغه توبې هم قبلوي. نو د ده توبه ما قبوله کړې. دا کوم انسان چې رب العالمین ته رجوع کوي، توبه وباسي، خو دې الله د یېرې نه کوي کنه. دې دا عقیده ده. دوه خبرې دي په عقیده کې چې زما رب دی هغه په ګناه باندې نیوکه، نو توبه یې وویسته. نو دویمه دا عقیده ده چې زما د رب توبه قبلي. نو الله سبحانه وتعالی دا توبه قبول کړه. او الله په قرآن کې وایي: ومن يعمل سوءا او يظلم نفسه. څوک چې د ګناه کار کوي یا د ځان سره ظلم وکړي، ثم يستغفر الله، بیا بخانه وغوښته د الله نه، یجد الله غفورا رحیما. نو دی به ومومي الله لره بخانه کوونکی او رحم کوونکی. شاعر وایي: سبحان من يعفو ونهفو دائما ولم يزل مهما هفى العبد عفا. وی پاک دی هغه ذات د هر نقص نه، د هر عیب نه، چې همیشه موږ بخي او موږ همیشه لګیو خطاګانې او ګناهونه کوو. څومره اوچت ذات دی. د دې ګناهونو باوجود چې دغه موږ بخي، موږ انسانان یو بل بخو، په معمولي غلطي باندې موږ یو بل راونیسو، یو بل مړه کړو. او د رب العالمین داسې مهربانه باچا دی چې دا انسانان څه وکړي هغه ته واپس شي، پښیمانه شي، وجاړي، الله ته غر څه وبخي. الله سبحانه وتعالی
د دې مؤمنانو یو صفت ذکر کړی دی په قرآن کې ګوره ګناه ګوره د هر چا نه کېږي نو د مؤمن نه هم کېږي نو الله څه وایي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم چې کله دوی نه چې څه ګناه وشي ذکروا الله الله را یاد کړي دا ګټه خبره چې کله ته الله را یاد کړي ته توبه وباسي چې الله نه را یاد توبه نه وباسي یو انسان دی شیطان په غالب جو ګناه وکړه څه ګناه وکړه مثال کې سندري واورېدې یا مثال کې په موبایل کې والعیاذ بالله څه د فحاشۍ تصویر یا ویډیو وکړ نو دا چې دې بند کړي نو د زړه کې راځي چې یاره الله خو زه لیدلی الله ورته رایاد شي نو یو یره پرې راشي نو چې الله ورته رایاد شي نو بیا صحیح ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم الله نو بیا ډایرکټ چې لاړ شي نه خپلې ګناه بخانه وغواړي د رب العالمین نه دا د مؤمن صفت دی څوک داسې نشي ویلی چې مؤمن بالکل ګناه نه کوي دا به دی غلط وایي ګورئ ګناه د مؤمن نه کېږي خو مؤمن چې ګناه وکړي نو الله ورته رعایت شي نو الله چې ورته رعایت شي نو بیا څه وکړي بیا لاړ شي نه